د کابل ښار د 14مې حوزې امنیتي ځواکونو د غلو هغه باڼ نیولی چې ځانونه یې د مجاهدینو په شکل جوړ کړي وه او د خلکو له کورونو څخه به یې غلاوې کولې. له دغو غلو سره اسلحه هم نیول شوې چې د غلو په کابل ښار کې متکررې غلاوې به کولې. درنو هیوادوالو موږ ته شکایت وکړ، د هغه په تعقیب کې موږ کشفي او اپراتیفي ارګانونه په کار باندې واچوله چې لله الحمد ډېرې ښې نتیجې او پایلې ته ورسېدلو. یوه ډله د غلو چې ځانونه یې په شکل د مجاهدینو برابر کړي وه او غلاوې یې کولې، کورو ته اوښتله. الحمدلله د مجاهدینو په هڅو کوشش او زیار باندې دا خلک ونیول شوله. امنیتي ځواکونه د دغه باڼ څخه 4 کسې نیولي او 4 نور یې تښتېدلي دي چې د امنیتي ځواکونو په هڅو به ونیول شي. د غلو سره چې دا یو خو په هغه کې تفنچه نیول شوې ده او پاتې شوله په د دغو غلو په ډله کې 4 کسان نیول شوي دي او 4 مفرور دي. نو انشاءالله موږ خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې دا کوم کسان تښتېدلي دي د دغو په لټه کې یو او ډېر ژر به هغه هم د قانون منګولو ته وسپارو. د دغو غلو له ډلې څخه یو تن یې وایي له تېرو 2 کلونو راهیسې یې غلاوې کولې او د خلکو کورونه به یې لوټل. واسق هستم، مشهور بقاری. مدت 2 سال میشه که سرقت میکردم. حالا همراه عقیل و صادق و اینا گرفتار شدیم. در این مدت 2 سال 3 خانه را سرقت کردیم. یکیش زیارت قرآن، یکیش شهرک، یکیش شرکت گاز. دغه غله خپل جرم مني او زیاتوي چې د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې به یې غلاوې کولې او د خلکو کورونو ته به اوښتل. این جانب محمد عقیل مشهور به عقیل ساوس از طرف مجاهدین حوزه 13 به جرم سرقت مسلحانه گرفتار شدیم. عبدالصمد هستم، مشهور به صمدی دول هستم، از طرف پلیس حوزه 13 ما دستگیر شدیم به جرم سرقت. نامم صادق است، از طرف مجاهدین حوزه 13 په جرم سرقت دستگیر شد. د 14مې حوزې امنیتي مسؤلین وایي د یادو غلو د باڼ دوسیه یې بشپړه کړې او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې مربوطه ارګانونو ته سپارلې.